ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست چارواکي وایي د یو شمېر موسسو په همکارۍ له 2000 څخه زیاتو کورنیو ته خوراکي او نغدي مرستې ویشلې دي. د یاد ریاست چارواکي همداراز وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نغدو پیسو د سیستم له لارې څه باندې 1000 اړمنو کورنیو ته هم مرستې وویشل سي. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوي جان محمد حکمت وایي د موسسو په همکارۍ له 2000 څخه زیاتو کورنیو ته خوراکي توکي ویشل شوي دي. دغه په وینا په روان کال کې نږدې 600 کورنیو ته د هرې کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ او 11 نورو کورنیو ته د هرې کورنۍ لپاره 8,000 افغانۍ د شهیدانو او معلولینو وزارت له لوري نغدي مرستې ورکړل شوي دي. 2440 کورنیو لپاره د مؤسساتو د طریقه خوراکي مواد او یو مقدار نقد روپی دغه کورنۍ ته ورکول شوي دي. د دې ترڅنګ د 2015 مالي کال کې د محترم د شهداء د وزارت د طریقه څخه د 508 کورنیو لپاره فعلا هر کورنۍ ته 5000 افغانۍ ورکړي دي او د 11 کورنیو لپاره هر کور ته 8000 افغانۍ ورکول شوي دي. ښاغلی حکمت همدارنګه وایي چې په نږدې راتلونکي کې به څه باندې 1000 اړمنو کورنیو ته د نغدو پیسو د سیستم له لارې هم مرستې وویشل سي. دغه په وینا دغه پروګرام د مستحقو کورنیو د ملاتړ، د اقتصادي ستونزو د کمولو او د هغوی د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو په موخه د شهیدانو او معلولینو وزارت له لوري عملي کیږي. موږ په دغه 2015 مالي کال کې د 1340 کورنیو لپاره د سیستم د طریقه څخه چې اروپی د اسلامي امارت طریقه څخه دغه شهدا او معلولینو کورنیو ته ورکول کیږي. دا فعلا د حواله په د جریان کې دي. ان شاء الله په داسې نږدې شپو کې به د دوی ټولو کورنیو ته موږ رسیدګي وکړو. د شهیدانو او معلولینو ریاست د شهیدانو د کورنیو، معلولینو او د اړمنو کورنیو د ملاتړ په موخه په بیلابیلو برخو کې خدمتونه وړاندې کوي. د دغې ادارې فعالیتونه د نغدي او غیر نغدي مرستو ویش، د مستحقو کسانو ثبت او ستونزو ته رسیدنه او د ټولنیزو ملاتړونو برابرول رانغاړي. د یاد ریاست چارواکي هڅه کوي چې د ملاتړیزو پروګرامونو او همکارو ادارو له لارې لا ډیرو اړمنو کورنیو ته د خدمتونو او مرستو زمینه برابره کړي. د مزار شریف کار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې رامنځته شوې اورلګېدنه د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ د اطفایي مدیریت د اوروژنې د ځواکونو په چټک او پر وخت اقدام سره مهاره شوه. د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ ویان محمد حافظ وثیق وایي د اطفایي ځواکونو پر وخت اقدام د دې لامل شو چې اور د شاوخوا سیمو او تاسیساتو ته خپور نسي او د احتمالي زیانونو کچه راکمه سي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د خبرنګارانو د چوک سره نږدې د چوپروشي مارکیټ کې ورلګېدنه رامنځته شوې چې الحمدلله د بلخ ولایت امنیې قمندانۍ د اطفایي مدیریت مسلکي ټیم او د میدان هوایي اطفایه په دغه رقم د حیرتان اطفایي ټولو په خپل وخت اسرا وخت کې رسیدګي ورته وکړه. اور یې کاملا مهار کړئ چې په یاد ولګېدنې کې الحمدلله مرزاني تلفات نه لرو بلکې مالی خساره 3 لک افغانۍ پر اندازه باندې زیان اوښتی دی او د 5 میلیونه تر 6 میلیونه افغانۍ پورې توګې د اور څخه ژغورل شوي دی. ښاغلی وثیق همدارنګه له ټولو هیوادوالو غواړي چې د هر ډول اورلګېدنې یا اضطراري پیښې پر مهال د پولیس له 119 شمېرې سره اړیکه ونیسي تر څو په لنډ وخت کې ورته رسیدنه وسي. موږ د ټولو بلخ میشتو ولسونو څخه دا غوښتنه کوو که چیرې څه وخت دوی د دغسې رقم پیښو مشکلاتو سره مخ کېږي او کومې ورلګېدنې رامنځته کېږي نو دوی کولی شي چې د 119 شمېرې سره په هماغه وخت کې اړیکه ونیسي، ژر تر ژره راپور ورکړي تر څو پیښې ته په خپل وخت باندې ژر رسېدنه وشي. ورلګېدنه له هغو پیښو څخه ده چې که پر وخت ورته رسیدنه ونه سي د لویو مالي او ځاني زیانونو لامل کېدی سي. مسؤلین تل له خلکو غواړي چې د پیښو پر مهال له اطفایي ځواکونو سره همکاري وکړي او په چټک ډول خبر ورکړي ځکه پر وخت اقدام د زیانونو د مخنیوي لپاره مهم رول لري.
اوس هم یو ورزشي راپور د کیک بوکسینګ لومړنۍ دورې سیالۍ د بلخ ولایت په کوربتوب د هیواد له 7 ولایتونو څخه د 80 ورزشکارانو په ګډون د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو په اراده کې ترسره شوې. د دغو سیالیو د تنظیمونکو په وینا د دې سیالیو موخه د فول کانټاکټ کیک بوکسینګ د ودې او پرمختګ او همدارنګه ورزش ته د ځوانانو هڅول او د وړتیاو پیژندنه ده. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست د اولمپیکي ورزشونو عمومي مدیر نجیب الله همت وایي دغه اداره د ورزشي پروګرامونو ملاتړ کوي او هڅه کوي د سیالیو د زمینې په برابرولو سره ځوانان لا زیات ورزش ته وهڅوي. بدنی همیشه کوشش میکنه که به ورزشکاران ما زمینه ایره مساعد بسازد که در تمام رشته‌های مختلف ورزشی مسابقات ولایتی را برگزار کند و این سال ما در بیشتر رشته‌ها مسابقات ولایتی را برگزار نمودیم که هدف از این مسابقات تشویق جوانان است به مسابقات ملی و بین‌المرزی میشه که کوشش و تلاش میکنیم که دیگه هم به این رشته‌ها مسابقات ولایتی برگزار گردد. د بلخ ولایت د فول کانټاکټ کیک بوکسینګ سب رئیس نور احمد دلسوز وایي د دې ورزشي څانګې وده د غوړو څیرو پیژندنه او په ولایتي کچه د ځوان ورزشکارانو د ودې لپاره د زمینې برابرول دي. اولین دوره مسابقات فول کانتاکت کیک بوکسینگ در ولایت بلخ در میان 70 ورزشکار در میان 7 ولایت در اینجا اشتراک کرده. هدف ما است که به خاطر رشد جوانان در رشد به خاطر تشویق شود. عبدالواسع چې د دغو سیالیو له ګډونوالو څخه دی وایي د داسې سیالیو ترسره کول د ورزش په وده او د ځوانانو ترمنځ د هڅونې په زیاتوالي کې مهم رول لري او د ورزشکارانو د پرمختګ لپاره زمینه برابروي. تلاش ما دمی است که تشویق کنیم. اومدیم در اینجا حضور داشته باشیم که رفیقمان ان شاء الله رویه بگیره با رویه خوب و به هر دوشان آرزوی موفقیت داریم. هر دوشان بهتر ماست ان شاء الله که در هر زندگیشان موفق باشه و از جمع عزیزانی که در اینجا حضور دارن خواهش ما این است که بچه‌هایشان، پسرهایشان، جوانایشان ان شاء الله در ورزش تشویق کنن و رو بیارن به این ورزش. ورته مهال یو بل ورزشکار احمد فهیم وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د دې ډول سیالیو دوام او پراختیا کولی سي د استعدادونو پیژندنه او د ورزش په پرمختګ کې اغیزمن تمام سي. دلته فایټران راغلي دي، له څلور دیرش ولایتونو فایټران راغلي دي او خو ځوانان دي تر راغلي مسابقو ته او دلته راغلي مسابقو لیدلو ته راغلي مسابقې ګورو ښه خلکان دي دلته اوس ښه فایټران دي. موږ غواړو دغه فایټران وګورو او تشویق یې کړو چې آینده کې به د نور ځوانان زموږ وګوري ډېرې د هغو نه د فایټونه د هغو ته ځوانان ته متحث شي. د سیالیو په پای کې غوره ورزشکاران د تنظیمونکو له لوري په میډالونو، ستاینلیکونو او جامونو سره ونازول شول. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه تر بیا ملاپمن او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور